دوستانو سلامونه، هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. څلورمې ویډیو ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې تاسې مخکنۍ ویډیوګانې هم کتلې. دوستانو په دغه برخه کې په څلورمه ویډیو کې زه تاسو ته د بلاک چین په اړه باندې بیا هم تاسو ته معلومات وړاندې کوم. په ځینو نورو برخو کې هم معلومات وړاندې کوم. بیا انشاءالله الټ کوینونو ته ځو. زموږ او ستاسې زیاتره ملګري په دغه برخه کې پوښتنه کوي چې آیا کریپټو خوندي ده یا نه ده. دوستانو دا داسې یو سوال دی چې باید تاسو ته زه یو څه تفصیل پر دغه سوال باندې درکړم. دلته لومړی موږ دغه متنونه چې موږ لیکلي دي په دې باندې زه تاسو ته معلومات درکوم. وایي د کرنسۍ مسؤلین هره ورځ دا هڅه کوي چې د درغلیو مقدار صفر ته راټیټ کړي. نو د دې څخه داسې معلومیږي دوستانو چې کریپټو کرنسي خوندي نه ده. خوندي نه ده دا معنا نه چې مکمله خوندي نه ده. هلته یو څوک شته چې په قصدي ډول باندې هڅه کوي چې کریپټو کرنسي د خوندي حالت څخه وباسي. نو او مسؤلین هڅه کوي چې همیشه کریپټو کرنسي په خوندي حالت کې پرېږدي. دوستانو موږ پوهیږو چې په هر مسله کې داسې یو سیستم شته چې یو مثلا دغه یو سیستم یې د خوندي حالت ته بیایي او بل سیستم یې د ناخوندي حالت یا ناقراري حالت ته بیایي. نو همیشه په یو مسله کې داسې دوه مختلف اړخونه شته. په کریپټو کرنسۍ کې هم دغه دواړه مختلف اړخونه شته چې یو حالت یې دغه خواته بیایي، د خوندي حالت خواته بیایي، او دا بل متقابل حالت یې د ناخوندیتوب حالت ته بیایي. نو مسؤلین هڅه کوي چې همیشه کریپټو کرنسي په خوندي حالت کې وساتي. هغه کسان چې د دغه مسؤلینو په وړاندې یا د دوی د پالیسۍ په وړاندې باندې هڅه کوي، مثلا دوی غواړي چې په کریپټو کرنسي کې درغلي وکړي، هیکینګ وکړي، هغه بیا کریپټو کرنسي نه برابري حالت ته بیایي. نو فعلا په اوس حالت کې د کریپټو کرنسي د خوندیتوب حالت تقریبا 90% دی. یعنی هغه کسان چې دوی ناخوندي ساتي د هغوی وس نه رسیږي او همیشه هڅه کیږي چې په دغه برخه کې کریپټو کرنسي خوندي وساتل شي. دوستانو بل په کرنسۍ کې د 2 سټیپ اونټیکیشن څخه هم کار اخیستل کیږي. 2 سټیپ اونټیکیشن موږ تاسو پوهیږو چې په څو برخو کې زموږ څخه معلومات وغوښتل کیږي او کله ناکله موږ ته د ګوګل اوتنټیکیټور برخه رامنځته کوي، یا زموږ ایمیل ته یو کوډ راځي یا زموږ نمبر ته یو کوډ راځي. نو په دغه برخه کې هم دا داسې معنا لري چې کله دغه برخه موږ تاسو کاروو د کریپټو کرنسیو حالت یو څه ثبات لري. بل دوستانو ټولې معاملې چې دي د دوی په ډیټابیس کې سرته رسیږي، په ډیټابیس کې ثبت کیږي. هغه بلاک چین چې موږ تاسو ووایه ټولې معاملات په بلاک چین په ډیټابیس کې هلته ثبت کیږي. نو داسې معلومیږي چې داسې یو ټرانزکشن یا داسې یو معامله سرته نه رسیږي چې هغه مثلا قصدي وي، غیر قانوني وي، قصداً داسې یو کار نشي کېدلی. خو بیا هم دوستانو د دغه امنیت سربیره په 2013 میلادي کال کې د کوینچیک څخه 540 او د بیټګریل څخه د $115 میلیون په اندازه باندې سکم شوی وو. نو بیا هم سکمینګ کیږي، درغلي کیږي، خلک هڅه کوي چې کریپټو بې ثباته کړي. خو مسؤلین په لومړي کې ممکن دا کسان چې کریپټو بې ثباته کوله یو څه وس یې رسېدای سو، مګر اوس د چا وس تقریبا نه رسیږي. نو همیشه مسؤلین کوشش کوي چې کریپټو چې وساتي خوندي وساتي. د کریپټو کرنسۍ سکیمینګ او مخنیوی. دوستانو موږ کولی شو چې په څو لارو باندې د دغه سکیمینګ مخه ونیسو. مثلا لکه د غلطو او فیک ویب سایټونو څخه باید موږ تاسو خودداري وکړو. په دغسې غلطو او فیک ویب سایټونو کې سرمایه ګزاري ونه کړو یا استفاده د دغه سایټونو څخه ونه کړو. جعلي موبایل اپلیکیشنونه. دوستانو په اوس وختو کې د نیټورک په بخش کې ځینې جعلي موبایل اپلیکیشنونه رامنځته کیږي چې تاسو خپل ټلیفونانو ته هم انسټال کولی شئ، دغه څخه استفاده کولی شئ. خو د وخت په تېرېدو سره بیا تاسو ته سکم درکوي او فراوډ کوي، پیسې مو وړي. همدارنګه بد ټویټونه او د رسنیو غلط معلومات. کله ناکله دوستانو په د کرنسۍ په برخه کې په سوشل میډیا کې تر ټولو ډیر بحث چې کیږي هغه په ټویټر کې کیږي. نو په ټویټر کې کله ناکله ځینې کسان چې ډیر مشهور دي په کرنسۍ کې هغه یو ټویټ وکړي چې مثلا پلانکی شی رانیسئ یا دغه کوین رانیسئ. کله چې خلک رانیسي هغه بیا کښته راځي. نو تاسو باید د ټویټونو پسې هم ونه ګرځئ چندانې او د رسنیو غلط معلومات چې وړاندې کوي باید خپله کوشش وکړئ چې تلاش وکړئ
او په دغه برخه کې معلومات لاسته راوړي. نو د دغه ټویټونو او رسنیو غلط معلومات انتظار مه باسئ. همدارنګه سکم برېښنالیکونه کله نه کله زموږ ستاسو ملګرو ته ایمیلونه یا برېښنالیکونه هم راځي. په یو برخه کې د دوی څخه غوښتنه کېږي چې مثلا موږ دونه پیسې تاسو درستو که څو عمر مخکې لیدلي یو ښځه وه ډېرو خلکو ته ایمیلونه کړي وه، ما ته خپله څو ځله ایمیلونه وکړل. نو په دغه برخه کې موږ او تاسې د کریپټو په سیسټم کې سکم کېږو. دا ټول هغه شیان دي چې موږ مثلا دوی په دغه برخه کې موږ ته سکم راکوي، د مقابل کې زموږ او ستاسو څخه یو USDT یا تیتر یا بیټ کوین یا مثلا بل یو کوین غواړي. مطلب ټوله آنلاین بازار دی، ټوله کرنسي ده. په دغه کرنسي کې موږ کولی سو، موږ کیدای سي چې موږ په دغه ډولو باندې موږ ته سکم راکړي. نو تاسو باید په دغه برخه کې پوره پاملرنه وکړئ. دوستانو د بلاک چین په اړه باندې پرون مې هم د تیر ویډیو کې معلومات درته وړاندې کړي وو. نن بیا یو لږ ډېر معلومات وړاندې کوم. بلاک چین یو څه لږ سخته موضوع ده. دوستانو بلاک چین چې دی، بلاک چین د شتمنیو د راکړې ورکړې د ثبت د شتمنیو د تعقیب او امنیت لپاره دی. د راکړې ورکړې یعنې ترانزکشن یا معاملاتو او د شتمنیو او د زموږ کوم شتمني چې لرو د تعقیب او امنیت لپاره دی. دا زموږ اساس شتمني هم تعقیب کوي او هم امنیت خوندي کوي، ساتي. په واقعیت کې بلاک چین د شتمنیو د خوندي کولو ښه امنه لاره ده. دوستانو د کریپټو کرنسي په مسله کې د شتمنیو د خوندي کولو لپاره بلاک چین تر ټولو ښه امنه لاره ده. د بلاک چین په واسطه باندې موږ کولی سو چې خپل هغه کم شتمني چې ده هغه خوندي کړو. په بلاک چین کې د معلوماتو د خوندي کولو بلاک چین چې د معلوماتو د خوندي کولو ښه ځای دی. مطلب معلومات هلته موږ ښه خوندي کولی سو. په بلاک چین کې هر ترانزکشن ثبت کېږي، نو بیا هغه نه بدلیږي. کوم ترانزکشن چې په بلاک چین کې ثبت سي نو بیا هغه څه کېږي نه بدلیږي، همیشه هلته ثبت وي. هر څه چې سر ته رسیږي بلاک چین یې د ځان سره ثبت کوي. دوستانو هر معامله، هر څه چې سر ته رسیږي، که ویډرا، ډیپوزیټ، ترانسفر، نور کارونه کېږي، دا ټوله په بلاک چین کې ثبت کېږي. بلاک چین بیا دوستانو دا پوښتنه تاسو ته شاید پیدا شي چې بلاک چین بیا چیرې موقعیت لري. اوس ګورئ هر کوین د ځان لپاره یو بلاک چین لري. د بلاک چین په اساس باندې دوی کار کوي. تقریبا ټول کوینونه چې دي د بیټ کوین د بلاک چین سره متوازی دوی مخ پورته کښته ځي. د هغه څخه کافي کړی ده، نقل یې کړی دی. دا بلاک چینونه بیا چې دي د یو چا د خوا څخه بلاک چین ترانزکشنونه دا شان بیا کنټرولیږي. هلته دفتر لري، کسان لري چې بیک اینډ ورته وایي، هلته دوی ورته ناست دي. فقط د نرخ یا قیمت په لوړولو کښته کولو کې دوی رول نه لري. نور د معاملات ټول هلته دوی دفتر لري، کارکوونکي لري، هلته ټوله باندې حاکم وي، د خپل معاملات د ځان سره ساتي او ډیټابیس او د ټول شان سره په بیلابیلو برخو کې مسلکي کسان ورته ګمارلي، هلته دوی ورته ناست او خپل وظیفه مخته وړي. بلاک چین د کریپټو زړه موږ ویلی سو دوستانو، یعنې د کریپټو زړه چې شته هغه بلاک چین دی. ځکه د هر ډول امنیتي تهدید څخه کریپټو ژغوري، حتی سایبري هم. بریدونه دوستانو، سایبري بریدونه تاسو اورېدلی دي چې د انټرنیټ په نړۍ کې تر ټولو سخت بریدونه دي. نو بلاک چین که موږ تاسو ولرو یو کوینز ته، نو حتی د سایبري بریدونه هم نشي کولی چې پر هغه باندې برید وکړي. همدارنګه بلاک چین ټول محرمانه اسناد محرم ساتي. دوستانو کوم معاملات، کوم څه چې سرته رسیږي، ستاسو دغه اسناد نه افشا کوي او څوک نه پوهېږي چې مثلا پلانکي سړي د پلانکي نقطې څخه څومره پیسې ټرانسفر کړي دي یا ډیپوزیټ کړي دي. دا ستاسو اسناد چې دي محرمانه اسناد دا ساتل کېږي. خو په بانک کې بیا دا اسناد چې دي که یو څوک وغواړي هغه پیدا کولی شي. بلاک چین د لوی باور، لوی موثریت، وخت ضایع کول او لوی امنیت رامنځته کوي. دوستانو بلاک چین چې دی لوی باور رامنځته کوي، په کرنسي کې لوی موثریت رامنځته کوي، د وخت ضایع کولو څخه مخنیوی کوي او لوی امنیت رامنځته کوي. د امنیت په برخه کې تر ټولو ډېر لوی رول لري. بلاک چین بېلابېلې شبکې لري، لکه عمومي بلاک چین، شخصي بلاک چین او نورې. عمومي بلاک چین څخه ټول خلک استفاده کولی شي، شخصي یا پرایویټ بلاک چین بیا ځان ته خلک جوړي د کوین لپاره. دوستانو دغه بلاکونه دي او دا چې داسې سره وتړل شي د بیا بلاک چین ویل کېږي. دغه ټولې مجموعې ته موږ تاسې بلاک چین ویلی شو. دوستانو الټ کوینونه انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې الټ کوین چې شته، الټ کوینونه چې شته بیا
د دې په تعقیب سره ځینې اصطلاحګانې د هغه په برخه کې معلومات درکوم. نو انشاءالله تاسو اوس په بلاک چین باندې به ښه پوه سوي یاست. دوستانو تاسو ته ما نن د بلاک چین موضوع وویله، د کریپټو کرنسي سکیمینګ چې په کومه برخه کې موږ ته سکم راکولی سي او موږ یې څنګه باید مخنیوی وکړو. یو مثال مې درته وویل چې آیا دا سکم سوی دی تر اوسه پورې د یو چا څخه، نو هغه اساسي مواد او هغه اساسي خبرې ما تاسو ته وویله چې د کریپټو کرنسي په شروع کې باید تاسو ورته پاملرنه وکړئ. دوستانو که تاسو د یوټیوب چینل هم نه سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ، نو انشاءالله کومې راتلونکې ویډیوګانې چې دي زه جوړوم تاسو ته به اپلوډ کیږي او کوشش وکړئ چې دا ویډیوګانې وګورئ. که غواړئ چې د کریپټو کرنسي په مسله کې پوهه لاسته راوړئ، بلدیت پیدا کړئ، نو که کوم شی زما څخه پاتېږي او تاسو غواړئ دغه په اړه باندې معلومات لاسته راوړئ ما ته په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله دغه په اړه زه تاسو ته معلومات وړاندې کوم.